سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. نهم څپرکی زما د زلمیتوب تر ټولو ژړونکې پیښې. په دې وخت کې نفر داسې وویل. پخوا د ساتنه په نامه یو سړی و. یوه ورځ د یوه کمساري کتاب د کتو لپاره معبد ته ولاړ. هلته یې یوه کاهنه ولیدله او په لومړي نظر کې پرې مین شو. کله چې راستون شو خپل غلام یې هغې ښځې ته واستاوه، پیغام یې ورولېږه چې کور ته ورشي، څو شېبې یې خور شي او په بدل کې به د سرو زرو یوه کړۍ ترلاسه کړي. ښځې غلام ته وویل زه د ساتنه کور ته نه ورځم، ځکه چې ټول خلک به ما وویني او داسې به وانګیري چې زه ځان ارزانه خرڅوم. بادار ته دې ووایه چې زما کور ته راشي، ځکه زما په کور کې څوک نشته. ساتنه د کاهنې کور ته لاړ او د سرو یوه کړۍ یې هم له ځان سره یوړه چې هغې ته یې ورکړي. ښځه چې وپوهېدله دغه سړی د څه لپاره ورغلی دی، ویې ویل ته پوهېږې زه یوه کاهنه یم او کاهنه ښځه ځان په ارزانه بیه نه خرڅوي. ساتنه وویل ته وینځه نه یې چې تاوان نه کوې، ځکه خو د دې شي بیه هر چیرته ډېره ارزانه ده. کاهنې وویل هغه څه چې ته یې له ما غواړې تر ټولو ارزانه او بې ارزښته شی دی، او ان په واټونو کې د څارویو له خوشیو هم ارزانه دی، خو په عین حال کې تر ټولو ګران بیه شی هم دی. دغه شی د هغو کسانو لپاره ارزانه دی چې ورته توجه نه کوي، خو کله چې یو نارینه دغه شي ته توجه وکړي تر ټولو ګران بیه شی ترې جوړیږي، او که دغه کس یې غوښتونکی وي باید په ډېره ګرانه بیه یې ترلاسه کړي. اوس ته راته ووایه چې څومره راکوي چې د یو ساعت لپاره ستا خور شم؟ ساتنه وویل زه چمتو یم د دغو سرو زرو 2 برابره درکړم. کاهنې میرمنې وویل دا زما په شان کې د یوې ښځې لیاقت نه لري، او که ته ما غواړې باید هر څه چې لرې رایې کړې. نارینه چې د کاهنې ارمان یې درلود وویل هر څه چې لرم هغه به درکړم. په همغه شېبې کې کاتب راوغوښته او سړي خپل کور، پټی، مریان او ټول سره سپین د هغې ښځې په نوم کړل، او بیا یې لاس اوږد کړ چې د کاهنې ساختګي ویښتان لرې کړي او سر یې ښکل کړي. خو ښځې مخه ونیوله. ویې ویل زه ډارېږم چې کله ته د یو ساعت لپاره ما خپله خور کړې او کله چې موړ شې نو خپلې ښځې ته به ستون شې، نو که ته غواړې چې زه ستا خور شم باید همدا اوس خپله ښځه له کوره وباسې. سړي چې نور یې مریان نه درلودل د کاهنې یو مریی یې ولېږه، خپله ښځه یې له کوره بهر کړه. بیا یې وغوښتل چې د ښځې ساختګي ویښتان د هغې له سره لرې کړي، خو کاهنې وویل ته له دې ښځې چې له کوره دې وایستله 3 زامن لرې. زه ډارېږم چې یوه ورځ به پلرنۍ مینه تا د هغو زامنو پر لور بوځي او ما به هیره کړې. نو که غواړې خوند واخلي باید خپل بچیان دلته راولي چې زه یې ووژنم او د هغوی د بدن غوښه خپلو سپیانو او پیشوګانو ته واچوم. ساتنه بې له ځنډه د کاهنې د مریانو په وسیله خپل بچیان راوستل او ښځې ته یې وسپارل. کاهنې ښځې په ډبرینې چړې 3 وړه ووژل، او په داسې حال کې چې سړی د شرابو په څښلو بوخت و، ښځې د هلکانو غوښې خپلو سپیانو او پیشانو ته ور واچولې. بیا یې وویل اوس راشه او زه به د یو ساعت لپاره ستا خور شم. ډاډه اوسه چې د زړه له تله به ستا خور شم، او هره ښځه هغه وخت دې ته چمتو کېږي چې له مینې د یو سړي خور شي چې پوه شي ځان یې ارزانه نه دی خرڅ کړی. د کوڅه ډبو او زما په شان د عزتمنو میرمنو منځ توپیر دا دی چې کوڅه ډبې ښځې ځان ارزانه خرڅوي، خو با عزته او ابرومندې ښځې ځان په ډېرو شتو خرڅوي. ما وویل نفر ما دغه کیسه اورېدلې ده. پوهېږم چې ټولې دغه خبرې په خوب کې تېرې شوي دي، او د کیسې په پای کې چې ساتنه له خوبه راویښ شو د خدایانو شکر یې وکړ چې د هغه ماشومان ژوندي دي. نفر وویل داسې نه ده. هر سړی چې یوې ښځې باندې میینېږي د ساتنه په شان وي، د دې لپاره چې له هغې خوند واخیستلی شي چمتو دی خپل مال، ښځه او زامن ترې زار کړي. کله چې ستر حرم جوړاوه همداسې و، او کله چې باد او لمر هغه وران کړ بیا به هم همداسې وي. آیا په دې پوهېږې د هغه خدای سر یې چې په مینه کې مراد ورکوي ولې د پشي د سر په شان جوړ کړی دی؟ ما وویل نه. نفر وویل د دې لپاره چې ووایي ښځه د پیشو د پنجو په شان ده، او کله چې پیشي وغواړي ښکار وکړي هغه غولوي، خپلې نرمې پنجې پر هغه راکاږي. ښکار له نرمو پنجو خوند اخلي، خو ناببره د پیشي د پنجو تیرې څوکې د هغه له نرم پوستکي راوځي او د ښکار په بدن کې ننوځي.
زه له دې امله چې نه غواړم تا ته کوم تاوان ورسیږي نو درته وایم چې سینوها له دې ځایه ولاړ شه او بیا دلته مه راځه. ما وویل نفر تا په خپله نن راته وویل چې درڅخه لاړ نشم او دلته اوسم چې له تا سره خبرې وکړم. ښځې وویل هو ما وویل خو اوس درته وایم چې ورځه د دې لپاره چې که غواړې له ما خوند واخلې ډیره به درته ګرانه شي او بیا به ما ته ښېراوې کوي چې تا ته مې دغه تاوان ورساوه. ومې ویل زه به هیڅکله له خپل تاوانه ګیله ونه کړم او که ستا مقصد سره سپین او مس وي زه هر څه چې لرم تا ته به یې درکړم د دې لپاره درکړم چې پرې مږدې خوند درڅخه واخلم. نفر وویل لکه چې تا هم وکتل ما نن دلته یو ستر جشن درلود او دغه جشن ستړی کړی یم. اوس غواړم ویده شم. ته لاړ شه او بله ورځ ما کور ته راشه. بیا چې ما هر څه درڅخه وغوښتل ته به یې راکړې او زه به یې په بدل کې ستا خور شم. ما چې څومره ټینګار وکړ چې دغه شپه له ما سره تېره کړي هغې ونه منله. زه مجبور شوم د هغې له کوره ولاړم خو تر سهاره د نفر د مینې له هیجانه ویده نه شوم. پر بله ورځ مې سهار وختي خپل مریې ته وویل چې ټول هغه ناروغان چې زما کتنځي ته راځي ځواب کړي او ورته دې ووایي چې پر دغې ورځ د معالجې حوصله نه لرم. بیا سلماني ته لاړم چې ځان پاک کړم. په ځان مې عطر ووهل او د نفر د کور پر لور روان شوم. هلته یوه مریې د هغه کوټې ته بوتلم او ګورم چې ښځه په سینګار بوخته ده. زه د بیګانۍ دوستي په اساس د هغې لور ته ورغلم خو ښځې له ځانه لرې کړم او ویل سینوها ولې دلته راغلی او ولې ماته مزاحمت کوي؟ ومې ویل نفر له تا سره مینه لرم او نن دلته راغلی یم چې له وعدې سره سم زما خور شي. ښځې وویل نن باید زه سینګار وکړم ځکه چې یو سوداګر چې له سوریې راغلی دی غواړي له ما سره خپل وخت تیر کړي او ویلي دي چې د یوې ورځې په بدل کې به یوه ټوټه جواهر راکوي. بیا نفر په کټ څملاسته او یوې ښځې ته چې د هغې وینځه وه په عطري تیلو د هغې د مالش پیل وکړ. له دې امله چې ما نه غوښتل ولاړ شم ویل سینوها ولې مې کړوي او له دې ځایه نه ځې؟ ومې ویل د دې لپاره چې ستا ارمان لرم د دې لپاره چې غواړم ته لومړنۍ ښځه واوسې چې زما خور شي. نفر وویل یو ځل بیا د بیګا په شان درته وایم چې زه ستا د کړولو نیت نه لرم او تا ته وایم چې په خپل کار پسې دې ځه او ما په خپل حال پرېږده. ومې ویل نفر هر څه چې غواړې در به یې کړم خو چې نن شپه راسره تېره کړې. ښځې وپوښتل ته څه لرې؟ ومې ویل د سپینو مسو څو کړۍ لرم چې له ناروغانو مې د فیس په بدل کې اخیستې دي او دغه راز یو کور لرم چې کتنځی مې له همغلته نږدې دی. دغه کور هغه محصلین چې له دارالحیات خلاصیږي او کتنځي ته اړتیا لري په ښه بیه اخلي. نفر په داسې حال کې چې په کټ څملاستلې وه او وینځي بدن په عطرو لرونکو تیلو مساج ورکاوه وویل سمه ده سینوها ولاړ شه. یو کاتب راوله چې دغه موضوع ولیکي. سند یې له ستر قاضي سره کېږده چې دغه انتقال قانوني اړخ پیدا کړي او ته ونه کړای شي چې په راتلونکي کې هغه له ما څخه واخلي. ما چې د نفر ښکلي او مرمرین اندام ته کتل پر نفس مې غلبه نه شوی کولی. فکر مې کاوه چې د ټولې شتمنۍ ورکول د دې په بدل کې چې یوه شپه له هغې سره څومره اهمیت لري. ومې ویل نفر اوس ځم او کاتب راولم. ښځې وویل په هر حال نن له تا سره نشم پاتې کېدی خو کاتب راول او خپله شتمني زما په نوم کړه. زه به دې په بله ورځ ومنم. ما په بیړه یو کاتب راوست او هر څه چې مې درلودل له سرو سپینو رانیولې تر کور او حتی مریې پورې ټول مې د نفر په نوم کړل. هغې سند په 2 کاپیو کې برابر کړ او له ما یې واخیستل. یو یې له ځان سره وساته او بل یې ماته راکړ چې له ستر قاضي سره یې کېږدم. ما وکتل چې خپل سند یې په یو صندوق کې کېښود او ویل سمه ده زه اوس ځم ته سبا دلته راشه چې هغه څه درکړم چې ته یې غواړې. ما غوښتل په غېږ کې یې ټینګه کړم خو چیغه یې کړه ویل له ما لرې شه چې سنګار مې خرابوي. بیا په یو روان تخت سپره شوه او له هغو مریانو سره لاړه. زه هم خپل کور ته ستون شوم. خپل خصوصي شیان مې راغونډ کړل چې کله د کور نوی خاوند راځي او کور د ځان کړي. کاپتا چې ولیدل د خپلو شیانو په ټولولو بوخت یم ویل د سفر نیت دې کړی؟ ومې ویل نه ما خپل ټول شیان او ته بل چاته ورکړل. ډېر ژر به یو څوک راشي او دغه کور به راڅخه تسلیم کړي. ته
ده هڅه وکړه چې له هغه سره کار کوي لږ غلا وکړي ځکه چې ممکنه ده هغه تر ما بېرحمه وي او په لرګي به دې ووهي. کاپتا زما په مخ کې سجده وکړه وی ویل ای زما باداره زما په بوډا زړه ګران یې ما له ځانه مه شړه ځکه چې زه بل بادار سره کار نشم کولی. سمه ده چې ما له تا ځینې شیان غلا کړي دي خو هیڅکله مې د انصاف له حده ډېره غلا نه ده کړې او د ورځې په تودو ساعتونو کې چې تا په کور کې استراحت کاوه ما د تپس په کوڅو کې ستا ستاینه کول او ټولو ته مې ویل سینوهه زما بادار د مصر تر ټولو ستر طبیب دی په داسې حال کې چې نورو غلامانو به خپلو بادارانو ته ښېراوې کولې او له خدایانو به یې د هغو مرګ غوښت. د غلام په دې خبره مې زړه خفه شو او د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. ومې ویل کاپتا پاڅېږه. لږ داسې پېښ شوي دي چې زه خپل مرید ته د هغه نوم واخلم ځکه چې وېرېدم هغه به خیال وکړي چې ورسره برابر یم او ډېر ځله مې تمساح باله یا به مې ورته د غله و احمق خطاب کاوه. کله چې مریې خپل نوم واورېد ویې ژړل او زما پښې په خپل سر کېښودې. ویې ویل زما ځوان مرده باداره ما مه شړه او مه پرېږده چې نور کسان ستا بوډا مریې په لرګیو ووهي پر سر یې په کاڼو وولي او خوسا شوي ډوډۍ ورکړي هغه ډوډۍ چې باید سیند ته یې واچوي. سره له دې چې زړه مې پرې وسوځېد خو په خپلې لکړې مې په شا وواهه خو ډېر سخت نه او ومې ویل ای تمسا پورته شه دومره زارۍ مه کوه او که ګورې چې زه دې له ځانه لرې کوم د دې لپاره دی چې تا ته ډوډۍ نشم درکولی ځکه چې خپل ټول شیان مې بل چاته ورکړي او ستا ژړاګانې ګټه نه لري. کاپتا پورته شو او د ویر په نښه یې خپل لاس پورته کړه. وی ویل نن د مصر یوه سپېره ورځ ده. له هغه وروسته یې لږ فکر وکړه. وی ویل سینوهه له دې سره چې ځوان یې خو یو ستر ډاکټر یې زه تا ته وړاندیز کوم چې هر څومره سپین زر او مس چې لرې وایخله نن شپه به په یوه ماکو کې کینو او له دې ځایه به ولاړ شو. ته به د مصر په یو ښار کې چې د سیند په ښکتنۍ برخه کې د خپل کتنځی پرانیزي او که یې موږ ته مزاحمت کوه نو سره هېواد ته به ولاړ شو او په سره هېواد کې د مصري ډاکټرانو ډېر درناوی کیږي. له سره هېواده مقصد نننی عربستان دی چې د سره سمندر په ختیځ کې پروت دی. که په سره هېواد کې نه غواړې ژوند وکړې موږ د میتاني یا دواب هېواد ته تللی شو. ما اورېدلي چې په دواب کې 2 سیندونه شته چې په اپوټه بهیر بهیږي او د شمال پر ځای سویل ته روان دی. ومې ویل کاپتا زه له طب څخه نشم تښتېدلی ځکه هغه مزی چې زه له دې ځای سره تړلی یم تر مصري زولنو هم دروند او کلک دی. زما مریی پر ځمکه کېناست او سر یې د ویرجنو په شان وښوراوه. وی ویل امون خدای موږ پرېښي یو او نور موږ پرې ګران نه یو ځکه چې یوه موده کېږي تا د امون معبد ته ډالۍ نه دي وړي. زه خو وایم چې همدا نن د نورو خدایانو لپاره یوه ډالۍ یوسو چې د نوي خدای له مرستو برخمن شو. ومې ویل کاپتا تا هېر کړي چې زه نور څه نه لرم چې خدای ته یې ورکړم او ته چې زما مریې اوس په ما پورې اړوند نه یې. کاپتا یوه پوښتنه وکړه دغه کس څوک دی نارینه دی که ښځه؟ ومې ویل هغه یوه ښځه ده. کله چې کاپتا پوه شو چې نوی خاوند یې یوه ښځه ده داسې ویر ماتم یې پیل کړ چې زه مجبور شوم هغه په خپلې لکړې وګواښم چې غلی شي. بیا یې وویل ای مورې ولې دې زه پر هغې ورځې پیدا شوی وم د خپل نوم په بند خفه نه کړم چې ژوندی پاتې نشم او دغه ناخوالې ونه زغمم. ولې زه یو مریی پیدا شوی یم چې له دې وروسته به د یوې ښځې په بند کې وم. د دې لپاره چې ښځې تل له نارینهو بېرحمه وي هغه هم د دې ښځې په شان ښځه چې له تا ټول شیان واخیستل دغه ښځه به له سهاره تر ماښامه ما وځغلوي او اجازه به رانه کړي چې یوه شیبه هم استراحت وکړم او دا به په هغه وخت کې وي چې دا ما خپل چوپړ ته پرېږدي. ګنې په یوه معدنچي به مې خرڅ کړي چې په کانونو کې په کار بوخت شم او له څو ورځو وروسته به په کان کې له ډېرې سختۍ مړ شم. زما مړی به څوک مومیایي نه کړي او د څملاستو لپاره به هدیره ونه لرم. په پخوانیو وختونو کې کارګران په کانونو کې د کار لپاره نه چمتو کېدل او د فلزاتو د استخراج لپاره یې موریان په کانونو کې د کار کولو لپاره اړ کول او له هغوی استفاده کوله. ژباړن زه پوهېدم چې کاپتا سمه خبره کوي او د نفر په کور کې د یو بوډا د آرام لپاره
چې یوه سترګه هم نه لري ځای نشته. هغه به په بل چا خرڅ کړي، له کاپتا سره به بد چلند وکړي او په لنډه موده کې به له سختو عذابونو وروسته مړ شي. د موریې د ژړا له امله زه هم په ژړا شوم، خو په دې نه پوهېدم چې پر هغه ژاړم که پر ځان چې ټول شیان مې له لاسه ورکړي دي. کله چې کاپتا ولیدل زه هم ژاړم قرار شو او له خپله ځایه پاڅېد. خپل لاس یې زما پر سر کېښود او ویې ویل ټوله زما ګناه ده چې نه پوهېدم زما بادار د هغه ټوکر په شان ساده دی چې اوبه نه وي ورسېدلي. د ژوند له حالاتو خبر نه دی او نه پوهېږي چې یو ځوان کله چې د شپې مهال په خپل کور کې ویدېږي باید یوه ښځه له ځان سره څملوي. ما ستا په شان یو ځوان نه دی لیدلی چې د ښځو په اړه داسې بې پروا وي. هېڅکله داسې ونه شول چې ته له ما وغواړې چې لاړ شم او یوه ځوانه ښځه چې د عیاشۍ په کورونو کې پرېمانه دي دلته راولم. یو ځوان سړی چې د ښځو په اړه تجربه نه لري د یو موټي وښو په شان وي او لومړنۍ ښځه چې ورسره مخامخېږي د تنور په شان وي چې کله واښه په تنور کې واچول شي سوځي. بې تجربې ځوان هم چې کله له یوې ښځې سره مخامخ شي اور اخلي او د دې لپاره چې هغې ښځې خوند واخلي خپل هر څه ترې ځاروي او نه پوهېږي چې ځان ته یې څومره تاوان پېښ کړی دی. زه په دې خواشینی یم چې ولې دې د ښځو په اړه له ما څخه پوښتنه ونه چې لارښوونه درته وکړم او تا ته ووایم چې په دنیا کې یوه ښځه هغه وخت له یوه سړي سره مینه کوي چې هغه سړی ډوډۍ او غوښه لري او کله چې یو سړی سوالګر شي نو بیا یې خوشي کوي او په بل سړي پسې ځي چې غوښه او ډوډۍ ولري. ولې دې له ما سره مشوره ونه کړه چې تا ته ووایم کله چې یو سړی یوې ښځې ته ورځي باید له ځان سره یو لرګی هم یوسي او د ښځې کور ته له ننوتو سره سم هغه پر سر پر لرګي ووهي. که دغه احتیاط ونه کړې پر همغې ورځ به ښځه د سړي لاس او پښې وتړي او بیا به سړی د هغې ښځې له منګولو خلاص نه شي مګر هغه وخت چې سوالګر شي او دا هغه وخت دی چې ښځه یې پرېږدي. هر څومره چې سړی شرم وکړي تر نورو ژر د ښځو په منګولو کې لویږي او ډېر ترې کړاو ویني. که تا د دې پر ځای چې د دغې ښځې کور ته ورشي هره شپه دې یوه ښځه دلته راوستلې او سهار دې یوه کړۍ مس وربښلې وای او بیا دې رخصت کړې وای نو موږ به نن له دغې بدبختۍ سره نه وو مخامخ شوي. زما غلام یوه شیبه وغږېد خو ما یې خبرو ته غوږ نه نیو ځکه د نفر فکر مې له ځانه نه شو لرې کولی. هر څه چې مورې راته ویل په یوه غوږ به مې ننوتل او له بله وتل. په دې شپه تر سهاره 10 ځله ویښ شوم او هر ځل چې به راویښ شوم نفر رایاده شوه. په دې ډېر خوشحاله وم چې سبا به هغه ګورم. د دې ښځې د لیدو لپاره دومره بې قراره وم چې په بله ورځ کله چې د ښځې کور ته لاړم دا لا ویده وه. زه د سوالګرو په شان د هغې د کور په دروازه کې کېناستم تر هغه چې دا له خوبه راویښه شي. کله چې د هغې کوټې ته ننوتم ګورم چې یوه وینځه د هغې د بدن په مالش لګیا ده او چې زه یې ولیدم ویې ویل سینوها ولې زما د پرکالۍ او کسالت سبب کېږي؟ ما وویل زه نن راغلی یم چې له تا سره خواړه وخورم او خپل ساعت در سره تیر کړم. تا پرون له ما سره ژمنه وکړه چې نن ورځ به له ما سره تیروي. نفر خوله خلاصه کړه او اسویلی یې ویست. ویې ویل تا پرون ما ته درواغ ویلي ول. ومې ویل څنګه مې درته درواغ ویلي؟ ښځې وویل پرون تا وویل له کور او مورې پرته بل څه نه لرې په داسې حال کې چې ما تحقیق وکړ او پوه شوم چې ستا پلار چې اوس ړوند شوی دی او لیکنه نشي کولی خپل مهر تا ته درکړی دی او ویلي دي چې ته باید د هغه کور خرڅ کړې. نفر رښتیا ویل پلار مې ړوند شوی او لیکنه نشي کوی. خپل مهر یې ما ته راکړی و چې کور یې ورته خرڅ کړم ځکه چې پلار او مور مې غوښتل د تبس له ښاره ووځي یوه کرونده واخلي همغلته خپل پاتې عمر تیر کړي. مور به مې په کرونده کې کرنیز کارونه کوي او هملته به د مرګ تر وخته پاتې وي. ما ورته ویل موخه دې څه ده؟ ښځې وویل ته د خپل پلار یوازینی زوی او پلار دې لور نه لري چې له مړینې وروسته د میراث ډېره برخه هغې ته ورسیږي نو ټول میراث په تا ته پاتې کیږي. ته د هغوی په ژوند کې دا حق لري چې د هغه کور ما ته منتقل کړې. هغه هم خپل مهر تا ته درکړی او ته یې د کور په پلورلو کې آزاد پرېښی. کله چې مې د هغې له خولې دغه خبره واورېده بدن مې ولړزېد ځکه چې ما د خپل کور اختیار درلود او د پلار او مور کور مې نفر ته نشو ورکولی. ومې ویل دغه غوښتنه دې ډېر عجیبه ده ځکه چې که دغه کور تا ته درکړم پلار او مور به مې نوره کرونده ونه لري چې خپل پاتې عمر پکې تیر کړي. نفر خپلې وینځې ته وویل چې له کوټې بهر شي او ما ته یې وویل چې ورنږدې شم. وروسته یې راته وویل سینوها راشه او زما پر سر لاس تیر کړه. زه په ډېر شوق ولاړ شوم او د هغې پر بې ویښتو سر مې لاس تیر کړه او مې موښه. ښځې وویل سینوها
باید پوه شې چې زه داسې ښځه یم چې ځان ارزانه نه خرڅوم. ستا کور چې پرون دې راکړ زما وړ نه دی او که ته غواړې له ما استفاده وکړې باید د خپل پلار کور هم زما په نوم کړې تر دې چې زه پوه شم ما ځان ډېر ارزانه نه دی خرڅ کړی. ومې ویل نفر پرون خو دې له ما سره ژمنه وکړه چې نن ورځ به له ما سره تېروې. تا پرون د پلار د کور خبره نه وه کړې. ښځې وویل د دې لپاره چې پرون لا زه خبره نه وم چې ته د خپل پلار د کور د خرڅولو یا بل چاته د دغه کور د انتقال واک هم لري او بله دا چې پرون و او نن یوه نوې ورځ ده او که ته د خپل پلار کور زما په نوم کړې نن به تر ماښامه پورې له ما سره ساعت تېر کړې په دې شرط چې لومړی ولاړ شي یو کاتب راولې او د کور د انتقال سند ما ته راکړې. له هغه وروسته به له ما سره ساعت تېر کړي. زه د نارینه‌وو په قول او وعدو باور نه لرم. زه چې څومره پوهیږم نارینه درواغجن دي. ومې ویل نفر هر څه چې ته ووایې همغسې به وکړم. ښځې له ځانه لرې کړم او ویې ویل نور ورځه. لومړی کاتب راول او د کور د انتقال کار خلاص کړه. د هغه وروسته به زه تر شپې پورې ستا شم. زه له کوره راووتم. یو ځل بیا مې کاتب راوست او دا ځل مې پلرنی کور چې پوهېدم له قبره وروسته زما د مور او پلار یوازینۍ شتمني ده د نفر په نوم کړ. کله چې کاتب غوښتل ولاړ شي ما سپین زر نه درلودل چې هغه ته یې ورکړم خو ښځې د سپین زرو یو نری کړی کاتب ته ورکړه او ویل دا ستا اجوره ده او له دې سره کاتب له دروازې ووت. بیا نفر امر وکړ چې موریان ورته سباناری راوړي. هغوی موږ ته ډوډۍ تروه کبان او د اوربشو اوبه راوړي. نفر وویل نن تر ماښامه ستا په خدمت کې یم. په دې کور کې به وڅښې وخورې او له ما سره به ساعت تېر کړې. له هغه وروسته بیا د لمر تر لوېدو مخکې چې زه د نفر په کور کې وم هغې له ما سره په مینه چلند وکړ. ما ته اجازه راکړه چې سر یې وموښم او ویې ویل چې زه به نن تا ته داسې شیان در زده کړم چې لا دې نه دي زده کړي خو زده کول یې د یوې خور د درلودلو لپاره ضرور دي ځکه چې له دې پرته به ستا خور ستا له لمس کولو خوند وانخلي. کله چې لمر داسې ځای ته ورسېد چې ښکارېده نوره نو شپه رانږدې کېږي. ښځې راته وویل سینوها اوس ما یوازې پرېږده ځکه چې ستړی شوی یم. باید استراحت وکړم او د سبا لپاره د ځان د سینګار کولو فکر وکړم. ما د سر ویښتان هم راشنه شوي دي. باید نن شپه هغه وخوریم چې سبا ته مې سر وځلیږي او که ستا په شان یو بل سړي وغوښتل له ما سره ساعت تېر کړي نو زما له ځلیدونکي سره خوند واخلي. زه د دغه ځای د پرېښودو له امله ډېر خفه وم. په خواشینۍ سره د خپل کور پر لور روان شوم چې زه پوهېدم نور زما نه دی او کله چې کور ته ورسېدم شپه شوې وه. کله چې پښیماني او شرم له حده ډېر شي د اپیمو په شان په سړي خوب راولي او زه په دې شپه له ډېرې پښیمانۍ یا له دې شرمه چې د پلار کور مې خرڅ کړی و ویده شوم او له دې امله چې د ورځې مې د هغې ښځې په کور کې ډېر شراب څښلی و تر سهاره راویښ نه شوم. سهار چې کله له خوب راویښ شوم د نفر ښکلی اندام او خریل شوی سر رایاد شو او پوه شوم چې په کور کې نشم پاتې کېدی. هغه هم په داسې کور کې چې پوهېدم زما نه دی. له کوره ووتم او د هغې ښځې د کور پر لور روان شوم. ما سوچ کاوه چې هغه به ویده وي خو چې ورغلم معلومه شوه چې ویښه وه او په باغ کې ده. کله چې زه ولیدم ویې پوښتل د څه لپاره راغلی یې او له ما څه غواړې؟ ومې ویل راغلی یم چې ستا په خوا کې واوسم د پرون په شان ستا سر وموښم او له تا وغواړم چې له ما سره ساعت تېر کړې. ښځې وویل ایا ته څه لرې چې ما ته یې راکړې چې زه له تا سره خپل وخت تېر کړم؟ ومې ویل خپل د پلار کورونه مې تا ته درکړل. نور کوم شی نه لرم خو له دې امله چې زه ډاکټر یم او له دارالحیاته فارغ شوی یم په راتلونکي کې چې بډای شم هغه ډالۍ به درکړم چې نن یې باید درکړم. نفر وخندل او ویې ویل د نارینه‌وو په ژمنو باور نه دی پکار ځکه تر هغه وخته پورې پر خپلې ژمنې ولاړ وي چې هیله کوي یوه ښځه خور کړي. کله چې هغه څو ځله خپله خور کړه او ورباندې موړ شو نو ښځه داسې هیروي چې د عمر تر پایه پورې نه یادوي. خو له دې امله چې تا وکړی شو پرون زما د لارښوونو پیروي وکړې او له یوې ښځې د استفادې چل زده کړې ښایي نن هم ګروهه ولرم چې له تا سره ساعتېری وکړم او د خپلې ډالۍ لپاره یوه حل لاره پیدا کړم. زه د هغې په څنګ کې کېناستم. سر مې د هغې په کېښود. ښځې وویل چې زموږ لپاره خواړه او شراب راوړي او ویې ویل له دې امله چې ښایي نن له ما سره پاتې شي نو له همدا اوسه به خوراک او څښاک پیل کړو. له دې وروسته چې لږ مو وڅښل نفر وویل
سینوهه ما اوریدلی چې ستا مور و پلار یو قبر لري چې هغه یې جوړ او سینګار کړی او له دې امله چې ته د خپل پلار د شتمنیو اختیارات لري دغه قبر زما په نوم کولی شي. ومې ویل دغه خبرې چې ته یې کوې ما به د امون له عذاب سره مخامخ کړي. څنګه د خپل پلار او مور قبر ستا په نوم کړم او د دې سبب شم چې دغه دواړه میړه او ښځه په بلې دنیا کې کور ونه لري او د هغوی مړی د موریانو او ورانکارو په شان په نیل کې واچوي. وی ویل ته څنګه دا خبره منې چې مور او پلار دې قبر ونه لري خو په ډېر راضي کېږي چې زه ځان ارزانه خرڅ کړم؟ ما وویل پرون او بله ورځ مې 2 ډالۍ درکړې او آیا د دغه 2 ډالۍ د دې ارزښت نه لري چې ته نن له ډالۍ پرته زما په څنګ کې پاتې شي؟ ښځې وویل دغه 2 ډالۍ زما د ښکلا د نیمې ورځې ارزښت نه لري. اوس له دوابه یو سړی راغلی او چمتو دی چې د یوې ورځې په بدل کې 100 دینه سوچه طلا راکړي. دین د مصري وزن واحد او کابو 1 ګرام کېده. بیا یې د شرابو بل جام راکړ او زیاته یې کړه که غواړې له ما سره اوسې او هر څومره چې غواړې ما خپله خور کړې باید د مور و پلار قبر دې زما په نوم کړې. کله چې ښځه پوه شوه زه د قبر ورکولو ته تیار یم نو سمدستي یې کاتب راوغوښته او د قبر د انتقال سند یې برابر کړ. بیا یې ما ته وویل چې له باغه کوټې ته ولاړ شو ځکه چې په باغ کې موریان او وینځې دي او ساعت نه شو تېرولی. کله چې کوټې ته ولاړو نفر وویل زه هغه ښځه یم چې پر خپله خبره درېږم او بیا چې نه وایي ما تېرسته یي. زه به نن تر لمر لوېدو له تا سره یم او ته به نن بیا هغه چلونه زده کړې چې پرون مې در زده کړي ول. زه به په دې کور کې ستا له شتونه خوند واخلم او ساعت به مې تېر شي. موریانو موږ ته 5 ډوله غوښه او 7 ډوله شیریني او 3 ډوله شراب راوړل خو ما داسې احساس کوو چې هر ځل زموږ تر شا درېږي پر ما ملنډې وهي ځکه ټول پوهېدل چې ما ان د خپل مور و پلار قبر هم نفر ته ورکړ چې یو ورځ ورسره تېره کړم. نه پوهېدم چې هغه ورځ څومره ژر تېره شوه او ولې هغه خوښۍ چې انسان یې په ډېرو فلزاتو ترلاسه کوي په څو شیبو کې ختمیږي خو د بدبختۍ ورځې پای نه لري. ناڅاپه متوجه شوم چې ورځ پای ته رسېدلې او شپه شوه. نفر وویل اوس هغه وخت دی چې ته باید زما له کوره ولاړ شي ځکه چې شپه شوه. زه هم ډېره ستړې شوې یم او باید د بلې ورځې لپاره سینګار وکړم. ومې ویل نفر زه غواړم نن شپه له تا سره تېره کړم او سبا له دې ځایه لاړ شم. ښځې وویل د دې لپاره چې نن شپه له ما سره پاتې شي ما ته څه راکوي؟ ومې ویل زه نور څه نه لرم چې تا ته یې درکړم. ستا لپاره مې حتی مور و پلار هم په بلې دنیا کې بې کوره کړل او اوس د امون له قهر سره مخامخ یم. ښځې وویل دلته به نه راتلې؟ آیا ما درته ویلي ول چې دلته راشه او له ما سره ساعت تېر کړه؟ ما ټینګار وکړ چې نن شپه پاتې شم خو نفر وویل نشي کېدی ځکه چې نن شپه له دواب هېواده راغلی سوداګر دلته راځي او هغه به ما 100 دینه سره زر راکړي. زه له دومره سرو زرو نشم تېرېدلی. بیا هم که تا کوم شی درلودی او ما ته دې راکړی وی ممکنه وه چې ما د خپل تاوان یوه برخه جبران کړې وی خو له دې امله چې نه لرې باید ولاړ شي. بیا زما له څنګه پورته شوه چې بلې کوټې ته لاړه شي خو ما د هغې لاسونه ونیول چې مخه یې ونیسم. په دې وخت کې د هغو شرابو له امله چې نفر راکړي ول نه پوهېدم چې څه وایم. ښځې چې ولیدل ما یې لاسونه کلک نیولي او نه یې پرېږدم چې لاړه شي نو نارې یې کړې او خپل موریان یې راوبلل. ورته یې وویل چا تاسې ته اجازه درکړې چې دغه سړی زما کور ته راپرېږدئ؟ ژر یې له دې کوره وباسئ او که مقاومت وکړي دومره ووهئ چې له هر څه ولوېږي. موریانو پر ما حمله وکړه. زه سره له دې چې نشه وم غوښتل مې مقاومت وکړم او له دې کوره ونه وځم خو هغوی پر ما برید وکړ او په لرګیو یې دومره ووهلم چې زما له مخ سر سینې او خېټې څخه وینې روانې شوې. وروسته یې له کوره د باندې وغورځولم. کله چې خلک راټول شول او ویې پوښتل چې ولې مو دغه سړی وواهه نو دوی ورته وویل د زموږ مالک ته سپکاوی کړی دی. موږ چې ورته هر څومره وویل زموږ مالکه داسې ښځه نه ده چې ځان ارزانه خرڅ کړي خو د نه منل او غوښتل چې په زور زموږ مالکه خپله خور کړي نو موږ هم اړ شو چې دی له کوره راوباسو. ما دغه خبرې په داسې حال کې واورېدې چې تقریبا بېخوده وم. دومره یې وهلی وم چې له هغه ځایه نه شوی تللی. شپه مې هملته په خپلو وینو کې تېره کړه او ویده شوم. سهار د پلیو خلکو د پښو او د ګاډیو په غږ راویښ شوم. ټول بدن می سخت درد کاوه او د شرابو مستی هم رانه تللې وه. خو دومره چې له شرم او پښیمانۍ څخه کړېدم هومره د بدن له خوږو نه ځورېدم. روان شوم او ځان می د نیل سیند څنډې ته ورساوه.
هلته مې خپلې وینې ووینځلې. بیا مې له ښاره د وتلو لار ونیوله، ځکه چې دومره له ځانه شرمېدم چې کور ته نشوای تللی. 3 ورځې او 3 شپې مې د نیل پر غاړه بانګوسونو او نیونو کې تېره کړه او په دې موده کې مې له اوبو او وښو پرته بل څه ونه خوړل. 3 ورځې وروسته ښار ته راستون شوم او خپل کور ته لاړم. کله چې کور ته ورسېدم نو مې لیدل چې زما پر کور د یو بل ډاکټر نوم لیکل شوی و او دې خبرې ثابته کړه چې زما کور عزت کړی دی. زما مور یې کاپتا له کوره راووت چې زه یې ولیدم ویې ژړل او راته یې وویل زما کمبخته باداره ستا کور یو ځوان طبیب ونیو، زه اوس د هغه مریی یم او د هغه لپاره کار کوم. بیا یې وویل که ما کولی شوی چې تا له بدمرغۍ وژغورم نو خپله دغه یوه سترګه به مې درکړې وای، ځکه چې ستا مور و پلار هم مړه شوي دي. ومې ویل امون ته پناه وړم. بیا مې خپل لاسونه پورته کړل او ومې پوښتل زما مور و پلار څنګه مړه شول؟ کاپتا وویل له دې امله چې تا د هغوی کور خرڅ کړی و نو نن سهار وختي د ستر قاضي له لوري د هغه کور ته مامورین ورغلل چې هغوی له کوره وباسي او کور د هغوی نوي مالک ته ورکړي. خو ستا مور و پلار پر ځمکه راپراته ول او نه ښورېدل. لا هم نه ده معلومه چې هغوی په خپله مړه شول او که تر دې وروسته چې خبر شول له کوره یې باسي نو یې زهر خوړلی دی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. خو ته کولی شې د هغوی جنازې او مړي چې لا هم په هغه کور کې دي د مرګ کور ته یوسې. ما ورته وویل زما مور و پلار دې ونه لیدل؟ کاپتا وویل پرون چې زما نوی بادار زما د کتلو لپاره راغلی و او مور یې کار کولو ته اړ کولم نو ما ولیدل چې ستا پلار دلته راغلی دی. له دې امله چې پلار دې ړوند و پر لار نشوی تلی او مور دې له لاسه نیولی و دواړو غوښتل چې تا وګوري. زه ورته متوجه شوم چې مور دې هم دومره کمزوري شوې وه چې پر لاره نشوی تللی. هغوی ویل چې د ستر قاضي مامورین کور ته ورغلي ول او ټول شیان یې مهر کړي او ویلي و چې هغوی باید ډیر ژر دغه کور خوشی کړي، کنې دواړه به په زور له کوره وایستل شي. پلار دې له مامورینو پوښتنه کړې وه چې د څه لپاره دوی له کوره باسي نو هغوی ځواب ورکړی و چې ستاسو زوی سینوهه دغه کور یوې بدنامې ښځې ته ورکړی چې له هغې څخه خوند واخلي. پلار دې له ما وغوښتل چې تا ته خبر درکړم چې ته ورشې، خو زه نه پوهېدم چې ته چیرته یې. د پلار سترګو دې ځیر نه کاوه خو غوښتل یې چې یو شی ولیکي او ما ته یې وویل کاپتا یوه ټوټه نري میس راکړه چې د کاتب په وسیله پرې لیک ولیکم او که مړ شوم دغه لیک مې زوی ته ورسیږي. ما یوه ټوټه نري میس له خپلې زیرمې څخه ورکړل او هغه ستا له مور سره ولاړ. ومې ویل کاپتا ایا پلار مې ستا په وسیله کوم پیغام ما ته نه دی راستولی؟ مور یې مې وویل نه. زړه مې په کوګل کې تر ډبرې هم دروند شوی و، تر دې حده چې پر خپلو پښو نشوی درېدلی. پر ځمکه کېناستم او ومې ویل کاپتا څومره سپین زر او مس چې دې زیرمه کړي وي رایې وړه او ما ته یې راکړه، ځکه چې مور و پلار مې مړه شوي دي. زه د هغوی د مومیایي کولو لپاره هیڅ فلز نه لرم. که ژوندی پاتې شوم ستا مس او سپین زر به بیرته درکړم او که مړ شوم امون به یې بدله درکړي. کاپتا وژړل او ویې ویل که ته زما یوه سترګه هم وغواړې چمتو یم چې درې کړم، خو سپین زر او مس نه لرم. ما دومره ټینګار وکړ چې هغه لاړ او له دې وروسته چې شاوخوا یې وکتل چې څوک یې نه څاري په باغچه کې یوه ډبره لرې کړه او ترې لاندې یوه زړه کڅوړه راپورته کړه چې پکې څو ټوټې مس او سپین زر و. هغه یې ما ته راکړل او ویې ویل ای زما باداره دغه مس او سپین زر چې تا ته یې درکوم زما د ټول عمر بسپنه ده او له دې پرته په نړۍ کې بل څه نه لرم. ومې ویل کاپتا زه ډاکټر یم او که ژوندی پاتې شم د دې 10 برابره به درکړم. ما غوښتل په هغه وخت کې له سلطنتي ډاکټر پاتور او خپل دوست توتمس څخه قرض واخلم، خو له دې امله چې ځوان او بې تجربې وم فکر مې کوو چې که هغوی څخه قرض واخلم نو د هغوی پر وړاندې به مې خپل حیثیت تر پښو لاندې کړی وي. کله چې د خپل مور و پلار کور ته ولاړم ومې لیدل چې ټول ګاونډیان راټول شوي دي او زما د مور و پلار څېرې تورې شوي وي او د کوټې په منځ کې په یو غټ خټین منقل کې لا هم اور بلیده. پوه شوم چې مور و پلار مې په زغال سره ځانونه وژلي دي. ستر منقل یې له زغالو ډک کړی و او اور یې ورکړی دی، ځکه چې د کور دروازې او کړکۍ هم بندې وي او هغوی مړه شوي ول. یو ټوکر مې راواخیست، مور و پلار مې پکې تاو کړل. یو خرکار مې راوغوښت
یوه ټوټه مس مې ورکړل او هغه ته مې وویل چې زما مور و پلار دارالممات ته ورسوي. هلته کارګران زما د مور و پلار منلو ته حاضر نه ول او ویلې چې لومړی باید د دغو 2 کسانو د مومیایي کولو پیسې ورکړم. ما ورته وویل هغه وخت چې دوی مومیایي شي د کار اجوره به ورکړم، خو د دارالممات کارګرانو نه منله. تر دې چې بوډا کارګر چې د فرعون د جنازې د مومیایي کولو پر مهال را سره اشنا شوی و او هلته یې ډیر نفوذ درلود، ضمانت وکړ چې زه د مومیایي کولو اجوره د مومیایي کولو په بهیر کې یو ځای او یا وروسته ورکړم. بیا مې یو پړی د مور او پلار په پښو کې وتاړه چې له نورو مړو سره یې توپیر وشي او هغوی مې د مالګې په حوض کې چې د بېوزلو جنازو لپاره ځانګړی شوی و واچول. کله چې ډاډه شوم جنازې د مالګو په اوبو کې ځای پر ځای شوې نو کور ته راستون شوم. هغه ټوکرونه مې بیرته ټول راوړل چې له دغه ځایه مې وړي ول او د مور او پلار مړي مې پکې تاو کړي ول، ځکه دغه ټوکرونه نور زما نه بلکې د کور د نوي مالک مال بلل کېدل او که ما اخیستې وای نو غلا حسابېده. کله چې مې غوښتل له کوره راووځم او دارالممات ته لاړ شم نو یو کس چې د کوڅې په څنډه کې به د نانوایي دوکان ته نږدې ناست و او لیکنې به یې کولې راولاړ شو او نارې یې کړې سینوها. زه ورنږدې شوم او هغه یو پاپیروس یعنی مصري کاغذ راکړ او ویل دغه لیک دې پلار تا ته ولیکه او سپارښتنه یې وکړه چې کله راغلی در ویې سپارم. ما لیک پرانیست او داسې مې ولوست: سینوها زموږ ګران زویه، له دې امله چې زموږ قبر او کور دې خرڅ کړل مه خواشینی کېږه، ځکه غوره دا ده چې موږ قبر ونه لرو او بیخي له منځه لاړ شو. په دې توګه به په بلې دنیا کې د اوږد سفرونو ډیر زیار نه ګالو. ته چې کله په لومړي ځل زموږ کور ته راغلی موږ دواړه بوډاګان وو او زموږ کور ته ستا راتګ زموږ د عمر وروستی پیر له خوښیو ډک کړ. ستا زامن دې ستا د نیکمرغۍ او خوشحالۍ سبب شي. موږ په آسوده زړه دغه نړۍ پرېښود او له قبر پرته د مطلقې نیستۍ پر لور ځو، خو پوهیږو چې تا په خپله دا نه غوښتل چې ګنې موږ دې قبر ونه لرو، بلکې دغه چاره د هغو پیښو له امله وه چې ستا په واک کې نه وي. کله چې ما دغه لیک ولوست یوه شیبه وژړېدم، که څه هم د لیک لیکونکي ډاډګیرنه راکوله خو زه نه غلی کېدم. کله چې مې د سترګو اوښکې خلاصې شوې د لیک لیکونکي ته مې وویل زه فلز نه لرم چې د لیک د رسولو په بدل کې تا ته انعام درکړم، خو چمتو یم بدل کې خپل کمیس تا ته درکړم. خپل کمیس مې وکیښ او لیکونکي ته مې ورکړ. هغه په حیرانۍ سره دغه کمیس واخیست او له یوې شیبه وروسته یې وکتل چې پوه شي ګران بیه دی که نه. سړی ناببره خوشحاله شو او ویل سینوها، له دې سره سره چې خلک په تا پسې خبرې کوي او وایي چې تا د خپل مور و پلار کور ان د هغوی قبر خرڅ کړی دی او هغوی دې په بلې دنیا کې بې کوره پرېښودل، خو ستا سخاوت ډېر زیات دی. له دې وروسته هر څوک چې وغواړي په تا پسې بدې خبرې وکړي زه به ستا ننګه کوم، خو اوس چې تا خپل کمیس ما ته راکړ ته به کمیس ونه لرې او لمر به دې ولې وسوځوي، ستا له بدنه به ویني او زوی وبهیږي. ومې ویل ته نه پوهیږې چې د دې لیک په رارسولو سره دې ما ته څومره لوی خدمت کړی دی او څومره دې خوشحاله کړی یم. زما کمیس واخله او زما فکر مه کوه. کله چې هغه ولاړ نو ما له یوه لنګ څخه پرته نورې جامې نه درلودې او دارالممات پر لوري روان شوم. زه اړ شوم چې هلته د یو عادي کارګر په توګه کار وکړم او د مور و پلار د جنازو د مومیایي کولو کار پای ته ورسوم. بوډا استاد چې پخوا یې هم ما ته توجه کوله راموز نومیده. هغه ته مې وویل غواړم چې شاګرد شم او کار در سره وکړم. هغه وویل زه په ډېرې مینې چمتو یم چې تا د شاګرد په توګه ومنم، خو ته د دارالحیات فارغ التحصیل او ډاکټر یې، څه ډول راضي شوې چې دلته راشي او زما شاګرد شي؟ ومې ویل د یوې ښځې مینې زه بېچاره کړم. هغې ښځې هر څه راڅخه واخیستل او نن آن کتنځی هم نه لرم چې هلته طبابت وکړی شم. بله دا چې داسې څوک نشته چې سپین او سره ترې پور کړم او کور پرې واخلم. راموز په ژور فکر سره خپل سر وښوراوه او ویې ویل هر ځل چې زه اورم یو سړی بدبخته شوی دی، پوهیږم چې یوې ښځې بدبخته کړی دی. ما 40 ورځې او 40 شپې په دارالممات کې تېرې کړې او په دې وخت کې د دې ځای د یو ټیټ کارګر په توګه د مړیو پر مومیایي کولو بوخت وم. کارګران چې پوهېدل زه د دوی له ډلې څخه نه یم او بدبختۍ د مرګ کور ته راوستی یم، نو تر ټولو خراب او ګنده کارونه یې ما ته سپارل چې په دې ډول له ما څخه چې لوستی او تر ټولو لوړ وم غچ واخلي.
ما له مجبوریته د هغوی حکمونه په خپل وخت کې عملي کول چې د مور و پلار مړي مومیایي کړم. زما یوازینۍ نیکمرغي همدا وه چې د خپل مور و پلار مړي د یو شتمن کس په توګه مومیایي کوم. په خپل لاس کې مې د خپلې ناسکه مور او پلار خېټه او سینه وڅیرله او د هغوی معده، کولمې، سږي، زړه، ځیګر او د بدن نور داخلي غړي مې وایستل. د هغوی خېټه او سینه مې له غوړو او نورو توکو څخه ورډکه کړه. دغه کارونه مې په دارالممات کې د فرعون د مړي د مومیایي کولو په وخت کې زده کړي ول. بیا مې د راموز د معلوماتو په اساس چې په مخکینی ځل مې په دارالممات کې اوریدلی و، د مور و پلار مازغه د پوزې د سوریو له لارې راویستل او هغوی د جمجمې منځ مې د مومیایي له تیلو ورډک کړ. پلار او مور می مصنوعي غاښونه نه درلودل او تر هغه وخته پورې ما هم مصنوعي غاښونه نه و جوړ کړي. که مې ژر دغه اختراع کړې وای د مور و پلار لپاره مې 2 جوړې مصنوعي غاښونه جوړول چې په بله دنیا کې اسوده ډوډۍ وخوري. ای خدایانو، شاهد اوسئ چې ما د خپلې ناسکه مور او پلار د جنازو د مومیایي کولو لپاره د مرګ د کور تیل، درمل او ټوکر نه دي غلا کړي، بلکې د یو ټیټ کارګر او د یوه مریې په شان مې هلته کار وکړ. خوندور خواړه مې ونه خوړل، شراب مې ونه څښل او د مسو په هغو ټوټو د اجرې په توګه یې ماته راکول. ما تیل، درمل او ټوکر واخیستل او تر دې چې د مور و پلار د جنازې مومیایي کول پای ته ورسېدل. په ګرمو کوټو کې ټول موجود تیل زما د مور و پلار په جمجمې، سینې او خېټې کې او د هغوی په غوښه کې دننه کړای شول. بیا د هغوی غوښه وچه شوه او چې هر څومره اوبه د غوښې په منځ کې وې تسخیر شوې. کله چې وروستی پړاو هم پای ته ورسېد او ما ولیدل چې باید جنازې له دارالممات څخه د باندې یوسم، نو ومې لیدل چې د مور و پلار د بدن وزن د مرګ کور ته د راوستلو د وخت پر پرتله په 3 کې 1 برخې ته راکم شوی دی. په هغو 40 شپو ورځو کې چې زه د مرګ په کور کې وم، د بې تربیته کارګرانو چلند زما په نسبت بدل شوی و او د پخوا په پرتله ښه شوی و. که څه هم دوی همغه راز سپکې سپورې ویلې او زه یې سپکولم، خو په ما نور په قهر نه ول او سپکاوی خو د هغوی په طبیعت کې و، ځان یې نشو بدلولی. کله چې زما په نیت پوه شول چې غواړم د خپل پلار و مور جنازه له دارالممات څخه وباسم، نو له ما سره یې مرسته وکړه او زما په فلزاتو یې راته د غوا یو ښکلی او کمیابه پوستکی واخیست. ما هم د خپل مور و پلار جنازې د غوا په پوستکي کې کېښودې او د څرمنې په تسمو مې وګنډله. پر هغې ورځ چې د مرګ له کوره وتلم، راموز راته وویل له دې ځایه مه ځه او د عمر تر پایه پورې دلته پاتې شه، ځکه چې دارالممات د یو کارګر عاید د دربار د ډاکټر له عایده کم نه دي او که ته یوازې د خپل عاید نیمایي برخه ذخیره کړې، نو په بوډاتوب کې به د یوه کاهن په توګه ژوند وکړي او کنیزې او غلامان به لري. خلک دلته له کار کولو کرکه کوي، ځکه خو له موږ سره سیالي هم کوي. خو زه هلته نشوی پاتې کېدی، ځکه چې فکر مې کاوه هغه کس چې لوی کارونه کولی شي باید واړه کارونه د ځان لپاره خوښ نه کړي. د کارګرانو د سپکو سپورو، ملنډو او خنداګانو په منځ کې مې له راموز خدای پاماني واخیسته. د غوا په پوستکي کې مې د مور و پلار تاو کړی شوي جنازې په اوږه کړي او له دارالمماته بهر شوم. خلک په کوڅو کې له ما څخه لرې کېدل او خپلې پوزې به یې بندې کړې وي چې زما له بویه ځان وساتي، ځکه د دارالممات داسې بوی راڅخه لټېده چې ټول خلک به یې کرکجن او ویرول. طبس 2 ستر ښارونه لري، یو د ژوندیو ښار دی او بل د مړو ښار. د مړیو ښار د نیل په بله څنډه پروت دی او د شپې مهال د ژوندیو په پرتله د مړیو د ښار ډیره ساتنه کېده. زه پوهیدم چې د مړو ښار ته ننوتل ناشوني دي، ځکه چې ساتونکي به یې سمدستي ووژني، خو وادي السلاطین ته ورتګ ممکن و. د شاهانو کلی یا سیمه هم د نیل په بلې غاړې کې وه، خو د مړو له ښاره پورته لور ته او په سویل کې دی او د مصر ټول فرعونان د نړۍ له پیله تر اوسه په وادي السلاطین کې ښخ شوي دي. د شپې د مړیو د ښار ساتونکي دومره څارل کیږي چې د شاهانو سیمه هومره نه ساتل کیږي. لامل یې دا دی چې ساتونکي او خلک پر دې پوهیږي چې کله کاهنین یو فرعون په هدیره کې ږدي، د هغه پر قبر داسې طلسم کوي چې هر څوک وغواړي د یو فرعون هدیرې ته ولاړ شي وبمري. زه په طلسم عقیده نه لرم او فکر نه کوم چې طلسم دې وکړی شي انسان ووژني.
خو خیال کوم چې مصري کاهنین له دې وروسته چې یو فرعون خښ کړي د قبر دیوالونو او دروازې او حتی د قبر لوښي او شیان او د فرعون تابوت په یو ډول قوي زهرو ککړوي چې د وخت په تېرېدا سره له منځه نه ځي او که څوک د غلا لپاره قبر ته ننوځي او غواړي ګران بیه شیان غلا کړي د هغو زهرو په وسیله مړ کیږي. خو زه د مرګ غوښتونکی وم، د هغه هرکلی کوم او له ځان سره مې ویل که زه وکړی شم د مور و پلار لپاره یو قبر ترلاسه کړم مرګ راته اهمیت نه لري. غټه خبره دا ده چې زما مور و پلار تل پاتې شي او په بله دنیا کې چې ژوندي شي خپل اوږده مسافرتونه پیل کړي، نو د دې لپاره چې له منځه ولاړ نشي باید د هغوی جسدونه په یو قبر کې ښخ کړم. ګنې که په مومیایي شویو جنازو هوا ولګېږي له منځه ځي. د ورځې له پلوه مې د مور و پلار جنازې اوچتې کړې او بیدیا ته ولاړم چې د خلکو له سترګو لرې یم. کله چې شپه شوه صبر مې وکړ چې نوره هم تیاره شي او د شغالانو او لیوانو غږونه پورته شي. بیا ښار ته ستون شوم او د ځمکې د کیندلو لپاره مې یو کلنګ راواخیست او کله چې وادي سلاطین ته ورسېدم نیمه شپه وه. له دې سره چې کتل مې ماران د بوټو له منځه راوځي خو له هغوی څخه نه وېرېدم. څو ځایه مې ستر لړمان له مخې تېر شول خو زه ونه ډار شوم ځکه چې له خدایانو مې د مرګ هیله کوله او کلي قاعده دا ده چې کله انسان د مرګ غوښتونکی وي مرګ ورپسې نه راځي. زه د قراول له پوستو خبر نه وم او مجبور هم وم چې ترې تیر شم، خو چا ونه لیدم او زما مخه یې ونه نیوله. ښایي زه یې لیدلی هم یم خو خیال به یې کړی وي چې زه یو مړی یم چې خپله روزي مې په شا کړې او د فرعونیانو په قبرونو کې ګرځم. څه موده د فرعونانو په قبرونو کې وګرځېدم او د داسې مقبرې په لټه کې وم چې وکړی شم دروازه یې خلاصه کړم او د مور و پلار جنازه هلته کېږدم. خو متوجه شوم چې ټولې دروازې بندې دي او کمې کومه دروازه پرانیستې وای نو شک پرې کېده او سمدستي ساتونکي متوجه کېدل چې کوم مړی یې د فرعون په هدیره کې ښخ کړی دی. زه له مرګه نه ویریدم او هغه څه چې د فرعون د طلسم په نوم بلل کېدل له هغه هم نه ډارېدم ځکه چې که مور و پلار ته مې کوم قبر برابر کړی وای دې کار به آرام کړی وم، ان که په دې هم پوهېدی چې سمدستي مړ کېږم. کله چې متوجه شوم چې د هیڅ یوه قبر دروازه نشم پرانیستلی نو د یوې هدیرې له دروازې د باندې چې د کلنګ په وسیله په شګو کې یو قبر وکین ما د خاورو د لرې کولو لپاره له خپلو لاسونو پرته بل څه نه درلودل او لاسونه مې هم په شګو د سولېدو له امله ژوبل شوي ول خو ما ارزښت نه ورکاوه. ځمکه مې دومره وکیندله چې یوه داسې کنده پکې جوړه شوه چې زما د مور و پلار قبرونه پکې ځایېدل. بیا مې په کنده کې د غوا څرمنه اواره کړه او خاورې مې پرې واړولې. له دې کبله چې د فرعون د قبر ستنې له شګو جوړې وې نو هلته د ځمکې د کیندلو له نښو نښانو د ختمولو کار دومره سخت نه و. بیا مې ارامه ساه واخیسته ځکه چې ډاډمن وم زما مور و پلار له دې چې د فرعون په څنګ کې دي نو په بلې دنیا کې به له خوراکي پلوه په سختۍ کې نه وي ځکه چې تل به له فرعون سره وي او د هغه له ډوډۍ غوښې او شرابو به استفاده وکړي. کله چې مې د مور و پلار په مړیو خاورې اچولې لاس مې په یو سخت شي ولګېد چې راپورته مې کړ ومې کتل چې یو وړوکی غونډوسکی دی چې قیمتي کاڼې پرې لګېدلې ول. زه پوه شوم چې دا له هغو شیانو څخه دی چې د فرعون د ښخېدا په وخت کې قبر ته راوړي او هلته لوېدلي دي او بیا د فرعون د قبر د جوړېدا پر وخت تر خاورو لاندې شوی دی. غونډوسکی مې پورته کړه او د لاس په پورته کولو سره مې له مور و پلار سره خدای پاماني وکړه او ومې ویل هیله کوم چې ستاسې مړي د تل لپاره پاتې شي. کله چې زه له وادي سلاطین څخه راووتم او ځان مې د سیند غاړې ته ورساوه نو لمر هم راختلی و. هلته مې کلنګ په اوبو کې واچوه، د اوبو تر څنګ وغځېدم خو د بدن سخت درد خوب ته نه پرېښودم تر دې چې له ډېرې ستومانۍ بېخوده شوم او خیال مې کاوه ویده شوی یم. کله چې د هیلیو غږ پورته شو له خوب راپاڅېدم او ومې لیدل چې لمر لوړ شوی دی. د نیل په اوبو کې ماکوګان او بیړۍ حرکت کوي او کالي وینځونکي ښځې د نیل پر څنډو د کار په وخت کې خبرې هم کوي. سهار روښانه او هیلهمن کوونکی و خو زما زړه له غمونو ډک و او دومره خفه وم چې په خپل ځان نه پوهېدم. زما جامې یوازې یو لونګ و او د لمر وړانګو مې شا سوځوله. ان یوه ټوټه میس مې نه درلودل چې ډوډۍ او د اوربشو اوبو یا بیر پرې واخلم. له بدنه مې د دارالممات نولی بوی پورته کېده ځکه چې لا مې په نیل کې ځان نه و وینځلی. په دغسې ناسم حالت کې مې خپلو ملګرو ته ځان نشو ښکاره کولی چې پور یا مرسته ترې وغواړم ځکه
که هغوی لیدلی وای نو پوهیدل چې زه د خدایانو له لعنت سره مخامخ شوی یم. بله دا چې ټول پوهیدل چې ما خپل او د خپل پلار کورونه او ان د هغوی قبر په یوې ښځې خرڅ کړي دي او زه له دې بدنامۍ سره ځان هغوی ته نشم ورښودلی. په دې فکر کې وم چې څه وکړم او څه ډول خپله ګېډه مړه کړم. یو وخت مې پام شو یو کس زما تر څنګ خوري. د دغه سړي څیره دومره خرابه و چې په لومړي سر کې ما فکر وکړ چې انسان نه دی، ځکه چې د پوزې پر ځای د مخ په منځ کې یو سوری درلود او دواړه غوږونه یې نه ول. وروسته معلومه شوه چې غوږونه یې ورپرې کړي دي. هغه ډنګر نري او سره تاو شوي لاسونه درلودل او کله چې پوه شوم زه ورته ځیر یم نو ویې ویل په موټي کې دې څه نیولي دي؟ خپل موټی مې پرانیسته. هغه سړي د فرعون غونډسکی ولیده ویې پېژاند. ویې ویل دغه شی ماته راکړه چې بخت را سره ملګری شي، ځکه چې چانس ته ډېره اړتیا لرم او اورېدلی مې دي چې که څوک دغسې غونډوسکی ولري نیکمرغه کیږي. ومې ویل زه ډېر بېوزله یم، له دې پرته بل څه نه لرم او غواړم هغه وساتم چې ما نیکمرغه کړي. هغه سړي وویل له دې سره سره چې زه بېوزله یم او ګورم چې ته هم بېوزله یې نو چمتو یم چې د دغه غونډوسکي په بدل کې د سپینو زرو یوه کړۍ درکړم. بیا یې له خپل کمربند د سپینو زرو یوه کړۍ راویستل او ما ته یې ونیوله. ما ورته وویل زه خپل غونډوسکی نه خرڅوم. هغه سړي وویل تا دا هیره کړې چې که ما غوښتی نو په وړیا توګه مې هم در څخه اخیستلی شو، ځکه چې کله ته ویده وې ما ته وژلی شوې او ستا غونډوسکی مې اخیستلی شو. ما ورته وویل ستا له پرې شوي غوږو او پوزې داسې ښکاري چې غل او ورانکاره یې. له دې وروسته چې دواړه غوږونه او پوزه یې در پرې کړي بیا یې د کار کولو لپاره معدن ته استولی او اوس له کانه تښتېدلی یې. نو دا به درته ښه وي چې ژر له دې ځایه وتښتې، ځکه که ګزمه راشي او تا دلته وویني وبه دې نیسي، بېرته به دې کان ته ستون کړي او که ما ووژنې له پښو به دې ځوړند کړي چې مړ شي. سړي وویل د کوم ځای او له کوم ځای راغلی یې چې لا نه یې خبر؟ ټول هغه کارګران یې خوشي کړل چې په کانونو کې یې کار کاوه. ومې ویل ولې داسې وشول؟ څنګه ممکنه د ټول مریان له قانونو خوشي کړي؟ سړي وویل نوی فرعون چې اوس په ګدۍ ناست دی او مخکې ولیعهد و، له دې وروسته چې د باچاهۍ په ګدۍ کې ناست له قانونو یې ټول مریان خوشي کړل او له دې وروسته به د پیسو په بدل کې آزاد خلک په قانونو کې کار کوي. ګمان مې وکړ چې دغه سړی رښتیا وایي، ځکه چې ما 40 شپې او ورځې په دارالممات کې تېرې کړې او له هیڅ شي نه وم خبر. نه پوهېدم چې ځوان او نوي فرعون د قانونو کارګران خوشي کړي دي. سړي وویل زه له دې سره سره چې یو مریی وم او په کان کې مې کار کاوه له خدایانو وېرېدم او له همدې امله کله چې ته ویده وې ومې نه وژلې. ته کولی شې خپل دغه غونډوسکی له ځان سره وساتې او د نیکمرغۍ د جذبولو لپاره ترې استفاده وکړي. خو زه حیران وم چې نوي فرعون یعنې څلورم آمونهوتپ څنګه ټول مریان له کانه خوشي کړي دي. آیا هغه متوجه نه دی چې ممکنه نه ده یو آزاد سړی ولاړ شي او په کان کې کار وکړي؟ تر څو چې انسان لیونی نه وي هغه مریان نه خوشي کوي چې په کان کې کار کوي، ځکه چې د کان کار به ناببره بند شي او بله دا چې اکثریت غلامان په کانونو کې کار کوي، ورانکار او غله دي او د هغوی ازادي به د سترې فتنې سبب شي. ته وا غوږ او پوزې پرې کړې کس زما له فکره خبر شوی وي. وی ویل زه فکر کوم چې زموږ د نوي فرعون خدای یو لیونی خدای دی. ومې پوښتل ولې؟ وی ویل ځکه خدای نوی فرعون مجبور کړی دی هغه ټول ورانکاري چې په قانونو کې کار کوي خوشي کړي او اوس هغوی د مصر په ښارونو او بیدیاو کې آزاد ګرځي. له دې وروسته به د یو دین سپین او سره زر او مس استخراج نشي او مصر به له بېوزلۍ سره مخامخ شي. که څه هم زه یو بېګناه انسان وم او په ناحقه یې په خپل جیل کې اچولی وم او په کان کې کار کولو ته اړ کړی وم، خو د یو بېګناه کس په بدل کې په زرګونو ورانکارو په قانونو کې کار کاوه چې هغوی هم اوس را خوشي شول او آزاد ګرځي. په داسې حال کې چې سړي خبرې کولې زما د بدن غړیو ته یې هم کتل او زه پوهېدم چې د مرګ د کور د بوی له امله چې له ما څخه پورته کېده په تنګ شوی نه دی. وی ویل ستا د بدن پوستکی یې سوځولی دی خو زه تیل لرم او هغه ستا په بدن موښلی شم. کله چې زما بدن په تیلو غوړاوه وی ویل چې زه حیران یم ولې ستا پالنه کوم، ځکه چې کله یې هم وهلم او بدن می ژوبل شو ما به خدایانو ته ښیرې کولې چې ولې یې پیدا کړی یم او د نورو له ظلمونو سره مخامخ کړی یم، خو هیچا زما پالنه نه کوله. زه پوهېدم چې ټول محکومین او مریان ځکه بېګناه معرفي کوي او دغه سړی هم د نورو په شان ګڼم، خو له دې کبله چې له ما سره یې نیکي کړې وه بدن یې په تیلو راته غوړ کړی و. پر دې ټولو سربیره هغه وخت زه یوازې وم نو له هغه مې وپوښتل چې په تا یې څه کړي؟
او دغه ظلم ماته هم بیان کړ چې پر تا مې زړه وخوږېږي. هغه سړي وویل زه چې اوس ستا په مخ کې پر ځمکه ناست یم، غوږونه او پوزه نه لرم. یوه ورځ مې کور، پټي او غوا درلودل او په کور کې مې ډوډۍ او په منګي کې مې د اوربشو اوبه پیدا کېدلې. خو له بده شامته زما له کور سره څیرمه د آنوکیس په نوم یو کس اوسېده او دغه سړي دومره پټي درلودل چې سر و پای نه معلومېده. دومره غواګانې درلودې چې د غواګانو شمېر یې د بیدیا تر شګو هم زیات و. خو زه له خدایانو غواړم چې د هغه بدن خوسا کړي او هیڅکله یې له مرګ وروسته مسافرت پیل نه کړي. هغه سړي په دومره پټیو او غواګانو کې زما کروندې ته سترګې نیولې وې او د دې لپاره چې زما پټی له ما څخه واخلي تل به یې پلمې کولې او هر کال به یې په مني کې د نیل راختو وروسته کله چې جریب کښان راتلل او ځمکې اندازه کولې نو ما به په حیرانۍ ورته کتل چې زما کرونده هر ځل کمیږي او جریب کښانو چې له آنوکیس څخه یې ډالۍ اخیستلې زما د ځمکې یوه برخه به یې د هغه له ځمکو سره یو ځای کړه. ما مقاومت کوه او چمتو نه وم چې خپله کرونده د څو کړیو سرو سپینو په بدل کې هغه ته ورکړم. په دې وخت کې خدایانو ماته 15 زامن او یوه لور راکړه. زما لور ډېره ښکلې وه. کله چې آنوکیس زما لور ولیده پر هغې مین شو او خپل یو مریی ماته راواستاوه. ویې ویل چې خپله وړه لور ورکړم، نور به راسره کار نه لري. ما غوښتل خپله ښکلې لور داسې کس ته ورکړم چې په بوډاتوب کې له ما سره مرسته وکړي. نو هغه ته مې د لور له ورکولو ډډه وکړه، ان تر دې چې یوه ورځ آنوکیس ادعا وکړه چې ما په هغه کال کې د ځمکې محصولات کم و، له هغه څخه غله دانه پور کړې وه او لا مې خپل پور نه دی ورکړی. ما په خدایانو قسم وخوړ چې داسې نه ده، خو هغه خپل ټول مریان شاهدي ته راوستل چې ماته یې غله پور راکړې ده او پر همدې ورځ د هغه مریانو په کرونده کې پر ما حمله وکړه چې ما ووژني. ما له ځانه د دفاع لپاره یوازې یو لرګی درلود. زما لرګی د هغه د یو مریی په سر ولګېد او مړ شو. بیا یې زه ونیولم او زما پوزه او غوږونه یې پرې کړل او کان ته یې واستولم. هغه کس زما کور او کرونده د خپل خیالي پور په بدل کې واخیستل. زما ښځه او ماشومان یې خرڅ کړل. خو وړه لور مې آنوکیس واخیستل او له دې وروسته چې یوه موده یې له هغې سره لکه د وینځي داسې چلند وکړ، بیا یې هغه خپل مریی ته ورکړه. زه 10 کاله په کان کې په کار بوخت وم تر څو د ځوان فرعون فرمان را خوشی کړم او کله چې خپل کور او کروندې ته ستون شوم ګورم چې نښه یې هم نشته او زما کوچنۍ لور هم ورکه شوې وه. وایي چې په طبس کې په یوه کور کې د نوکرې په توګه کار کوي. ما چې په کان کې کار کاوه آنوکیس مړ شو او هغه یې د مړیو په ښار کې ښخ کړی دی. اوس مې زړه ډېر کېږي چې ولاړ شم او په دې پوه شم چې د هغه پر قبر یې څه لیکلي، ځکه چې حتما یې د دغه کس جنایتونه د هغه پر قبر لیکلي دي. خو له دې امله چې لیک لوست نشم کولی د هغه د قبر لیکنې هم نشم لوستلی. ما ورته وویل زه لیک لوست کولی شم او د قبر لیکنه لوستلی شم. که غواړې له تا سره د مړیو ښار ته تللی شم او هر څه چې د هغه پر قبر لیکل شوي وي هغه به درته ووایم. سړي وویل خدای دې ستا جنازه تل وساتي. که ته له ما سره دغه مرسته وکړې ډېر به خوښ شم. ما وویل له زړه غواړم چې له تا سره د مړیو ښار ته ولاړ شم او د آنوکیس د قبر ډبرلیک ولولم. خو آیا خبر نه یې چې موږ په دې ډول د مړیو ښار ته نه پرېږدي؟ پزه پرې کړي وویل زه پوه شوم چې ته له هیڅ شي خبر نه یې، ځکه که خبر وای اوس به پوهېدې چې نوي فرعون له دې وروسته چې مریان له قانون آزاد کړل ویل دغو مریانو له ډېرې مودې راهیسې خپل مړي نه دي لیدلي، حق لري چې د مړیو ښار ته ولاړ شي او له خپلو مړیو سره وګوري. ما و پوزه پرې کړي سړي د تک تکل وکړ. د مړیو ښار ته تر رسېدو وروسته هغه سړي چې د آنوکیس د قبر پته یې اخیستې وه زه یې د هغه قبر ته ورسولم. ومې لیدل چې د قبر مخ ته پخه شوې غوښه او میوه او یو منګی شراب وښیول. پوزه پرې کړي سړي لږ شراب وڅښل، پر ما یې هم وڅښل او بیا یې وغوښتل چې زه د قبر ډبرلیک ورته ولولم. ما هم داسې ولوست. زه آنوکیس یم، غنم مې وکرل او ونې مې کېښودلې. زما د باغونو او کروندې محصولات زیات ول، ځکه چې له خدایه ویرېدم او د خپلو محصولاتو خمیس یا 5مه مې خدایانو ته ورکاوه او نیل سین له ما سره ډېره مرسته وکړه. تل یې زما کروندګرو ته اوبه ورسولې. هیڅوک زما په کروندې کې وږي نه ول. زما کروندو ته څیرمه هیڅوک له لوږې سره مخامخ نه شول، ځکه په هغو کلونو کې چې حاصلات لږ ول ما له هغوی سره مرسته کوله او هغوی ته مې غله ورکوله. ما د یتیمانو د سترګو اوښکې پاکې کړې او داسې لټه مې نه کوله چې له هغو کونډو خپل پور وغواړم چې خاوندانو ته مې ورکړي وه. هر ځل به چې کوم سړی مړ کېده د دې لپاره چې د هغه کونډه مې نه وي کړولې له خپلو پورونو به ورتېر شوم.
ځکه خو په ټول هیواد کې زما نوم په نیکۍ سره یادېږي او خلک له ما خوشحاله ول. که د چا به غوا ورکه شوه د هغه د ورکې غوا بدل کې به مې هغه ته یوه چاغه غوا ورکړه. ما په ژوند کې د دې مخه نیوله چې جریب کښو د کوم کروندګر ځمکه په ناسمه توګه اندازه کړې وي او یا د یوه ځمکه بل ته ورکړې وي. هیڅکله داسې ونه شول. دا هغه کارونه دي چې ما انوکیس ترسره کړي چې خدایان راڅخه خوشحاله وي او په اوږده سفر کې چې له مرګ وروسته یې په مخ کې لرم له ما سره مرسته وکړي. کله چې ما د ډبرلیک لوستل پیل کړل پوزه پرې کړي سړي وژړل. له هغه مې پوښتنه وکړه ولې ژاړې؟ وی ویل د دې لپاره چې پوهیږم د انوکیس په هکله مې تېروتنه کړې وه، ځکه که دغه سړی نیک نه وای دغه خبرې به یې د هغه پر قبر نه وای لیکلي. هره لیکل شوې خبره سمه وي او تر هغه څه چې دغه نړۍ وي خلک به دغه ډبرلیک د هغه پر قبر لولي. له دې امله چې د یوه نیک سړي جنازه له منځه نه ځي هغه به ژوندی پاتې وي، خو زه له مرګ وروسته ژوندی نه پاتې کېږم، ځکه چې له مړینې وروسته د ورانکارو مړي نیل ته غورځوي، اوبه یې بیا سمندر ته رسوي او زما مړی به هم د سمندري ژویو خوراک شي. زه د ده خبرو ته هک پک شوم او بیا متوجه شوم څه ډول د انسانانو حماقت له منځه نه ځي او په هر پړاو کې د خلکو له ناپوهۍ او خرافاتو استفاده کېدای شي. دا زر کاله کېږي چې مصري کاهنین د مړیو د کتاب پر بنسټ چې دوی په خپله لیکلی وایي چې د خدایانو له لوري نازل شوی دی او په دې ډول یې خلک مریان کړي دي او د مصر ټولې ګټې د دوی دي. د دې لپاره چې پرې نږدې د خلکو حماقت له منځه ولاړ شي وایي د مړیو کتاب هره کلمه پر دې سربیره چې په ځمکه کې لیکل شوي وي په اسمانونو کې له خدایانو سره هم لیکل شوي او ساتل شوي دي او هیڅکله له منځه نه ځي. دغه راز د دې لپاره چې د خلکو عقیده د دغه کتاب په اړه کمزوري او بدله نشي داسې ښیي چې هره کلمه ځکه سمه ده چې لیکل شوې ده او دغه عقیده په خلکو کې همدغسې منل شوې ده. د دغه بدبخته سړي په شان چې غوږونه او پوزه یې پرې شوي دي او یا دا چې د انوکیس د ناسم نیت او د دښمنۍ له امله بندي شوی و او 10 کاله یې په کانونو کې تیر کړي، خو کله چې ګوري د انوکیس په قبر دغه خبرې لیکل شوي دي نو تصور کوي چې سمې دي. اوس ګورو چې د په خپله تېروتنه کړې چې انوکیس یې بې رحم او ظالم کس بللی دی. پوزه پرې شوي کس د خپلو سترګو اوښکې پاکې کړې، هلته چې کومه میوه او شراب ایښول شوي وو رامخکې کړل او ماته یې وویل وخوره او خپله ګېډه مړه کړه ځکه چې نن له قانونو د موریانو د خلاصون ورځ ده. موږ د مړیو ښار ته پرېږدي او دغه خواړه خوړلی شو. له دې وروسته چې د غوښې میوې او شرابو د څښلو له امله مست او خوښ و قبر ته یې خطاب کې وویل ای انوکیس کله چې ستا پر قبر لیکل شوي چې ته ډېر ښه سړی وې نو غوره دا ده د هغو طلایي او مسي لوښو یوه برخه چې ستا په قبر کې دي ما ته راکړې او زه به نن شپه راشم او دغه لوښي به یوسم. ما یو وحشي غږ پرې وکړ سړیه څه وایې دا څه کوې؟ غواړې نن شپه د راشي او دغه قبر لوټ کړې؟ ته نه پوهېږې چې له یوه قبره غلا کول ستره ګناه ده؟ تر دې بله ستره ګناه نشته او خدایان نه بخي. غوږ پرې کړي سړي وویل ولې چټیات وایې؟ مګر تا د هغه پر قبر ونه لوستل چې انوکیس څومره نیک سړی ده او دغه سړی چې تل یې د خدایانو په امر کار کړی هیڅکله نه غواړي چې زما پوره وړی وي او که هغه ژوندی وای پخپله به یې زما پور راکړی وای. په دې کې خو شک نشته چې هغه زما کور او کرونده او بچیان د ځان کړي ول او زما کور یې له خپل جایداد سره یو ځای کړی و. زما ښځه او بچیان یې خرڅ کړل. هغه زما کوچنۍ لور د وینځې په شان د ځان نوکره کړه. له دې کبله چې انوکیس زما پوره وړی دی په ډېرې خوشحالۍ به زما پور راکړي. زه نن شپه د خپل پور د ترلاسه کولو لپاره راځم. ته هم له ما سره راتلی شي او خپله ونډه اخیستی شي. له دې امله چې هغه باید زما ونډه راکړي نو هر هغه شی چې له هغې ترلاسه کړم حلال دی او د خپلو شیانو یوه برخه چې له هغې ترلاسه کوم تا ته درکولی شم چې ته یې پخپله له قبره راوباسي. د هغو مریانو ازادي چې په کان کې کار کاوه او دې چارې چې مریان آزاد وي د مړیو ښار ته ولاړ شي د مړیو د ښار نظم او ترتیب له منځه وړی و او هغه ښار چې مخکې د ژوند تر ښار ښه ساتنه کېدله په دې شپه د لوټمارۍ په ډګر بدل شوی و. زه او پوزه پرې کړی مریې د انوکیس قبر ته ننوتو او چې څومره مو وس درلود د سرو سپینو او مسو لوښي مو یوړل. آزاد شوی مریې وویل هغه څه چې زه یې وړم زما برخه ده او دا غلا نه حسابیږي. کله چې مو سره سپین او مس د مړیو له ښاره ولېږدول ومو کتل چې د مړیو د ښار ټول ساتونکي چې دنده یې د غلا مخنیوی و اوس یې د ازادو شویو مریانو په شان په لوټماري پیل وکړ
او تر هغه چې موږ د نیل ساحل ته نږدې کېدو لا د مړیو په ښار کې غلا او چور تالان و. ساحل ته چې راورسېدو ورځ شوه. په دې وخت کې د سوریې سوداګر د سیند په بله غاړه په تمه ول چې له غلو څخه لوټ کړي توکي وپیري. هغه څه چې موږ راوړي ول په یوه سوریایي سوداګر مو په 400 دینه وپلورل. له دغو 400 څخه 200 ماته او 200 نور پوزه پرې کړي سړي ته ورسېدې. هغه وویل د سرو سپینو د ترلاسه کولو لپاره مو ښه اسانه لاره پیدا کړه، ځکه که 5 کاله مو د نیل په بندرونو کې بارونه وړلی بیا مو هم دومره سره او سپین نشوی ترلاسه کولی. له دې وروسته چې سره او سپین مو تقسیم کړل له یوه بله بیل شو. مریې پر یوې او زه پر بله لاره لاړم. د دې لپاره چې د بدن بوی مې ورک شي لږ کافور او بیخک یعنې د یوه بوټي ریښه ده چې کله له هغه یوه کلاوه جوړه شي لکه صابون زک کوي او انسان پاکوي. دا مې راواخیستل او د نیل په څنډه کې مې ځان ووینځه چې له بدنه مې د مرګ د کور بوی بیخي لرې شي او خلک نور رانه کرکه ونه کړي. له هغه وروسته مې نوې جامې واغوستې او د یوې سقي خانې ته ولاړم چې یو څه وخورم. په خوراک اخته وم چې د مړیو له ښاره مې شور ماشور تر غوږو شو. ومې لیدل چې نغاره وهي او جنګي ګاډې هم په حرکت کې دي. په کیسې له خبرو کسانو مې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغوی ویل ځانګړي نیزه لرونکي چې د فرعون ګارډ دی په دندو ګمارل شوي چې آزاد شوي مریان وځپي چې نور د مړیو ښار ونه لوټي. پر همدې ورځ تر دې وړاندې چې لمر ولویږي څه د پاسه 100 غلامان په طبس کې پر دار وځړول شول. دا هغه غلامان ول چې پخوا یې په قانونو کې کار کاوه. له دې سره فتنه او د مړیو د ښار لوټمار هم پای ته ورسید. دغه شپه مې په یو عمومي کور کې تېره کړه او هدف مې دا و چې لږ ساعت تېر کړم، خو د دغه عمومي کور یوه ښځه مې هم خور نه کړه. له دې عمومي کوره چې ووتم یو میلمستون ته ولاړم او ویده شوم. سهار د خپل پخواني کور پر لور روان شوم چې د خپل پخواني مریې کاپتا پور ورکړم او له هغه مننه وکړم، ځکه که هغه خپله لږه بسپنه نه وای راکړې ما د خپل مور و پلار جنازه د دارالممات ته نشوی رسولی. کله چې کاپتا ولیدم په ژړا شو او ویل ما خیال کوه چې ته مړ شوی یې، ځکه له ځان سره مې ویل چې که ژوندی وای حتما راته چې بیا له ما څخه سره او سپین پور کړي، ځکه چې هغه یو ځل له ما پور اخیستی او څوک چې یو ځل بل چاته فلز ورکړي نو بیا باید د ژوند تر پایه هغه ته پور ورکړي. له دې سره چې ما فکر کاوه ته به مړ شوی خو احتیاط مې کاوه او له تا سره د مرستې لپاره مې له خپل نوي بادار څخه غلا کوله او د هغه مور هم تل په لرګي وهلم. په دې وروستیو کې وایي چې خرڅوم دي. له همدې عمله چې اوس ته راغلی غوره به دا وي چې دواړه له دې ځای وتښتو او داسې ځای ته ولاړ شو چې له دې تمثال لرې وي. زه شکمن شوم خو هغه وویل که د ژوند د خرچې لپاره اندېښمن یې زه لږ څه فلزات لرم او هغه به مصرف کړو. کله چې فلزات خلاص شول زه به کار وکړم او تا به وږی پرې نږدم، خو په دې شرط چې ما د دې ښځې له منګولو چې یوه تمسا ته ورته ده او د هغې له احمق زوی وژغوري. ومې ویل کاپتا زه نن د دې لپاره دلته راغلم چې خپل پور ادا کړم، ځکه چې پوهیږم هغه څه چې تا ماته راکړي په 5 کلونو کې ستا زیرمه وه. بیا مې کاپتا تر هغه فلزاتو څو چنده ډیر ورکړل چې ده راکړي ول او هغه چې دغه فلزات ولیدل له ډیرې خوشحالۍ په نڅا شو، خو وروسته متوجه شو چې د هغه په شان د یوه بوډا لپاره نڅا ښه نه ده. چې نڅا یې بنده کړه ویې ویل زما باداره له دې وروسته چې ما خپل فلزات تا ته درکړل ومې ژړل، ځکه چې فکر مې کاوه ته به زما فلزات بیرته رانه کړې. خو له ما ګیله مه کوه، ځکه کله چې څوک ټول عمر مریی وي زړه یې مضبوط نه وي او که خپل فلزات بل چاته حتی که بادار ته یې هم ورکړي نو زړه یې ډاډه نه وي. ومې ویل کاپتا پر دې سربیره چې تا ته مې ستا پور درکړ زه به دې له باداره واخلم او آزاد به دې کړم. کاپتا وویل که ما واخلې او آزاد مې کړې زه هیڅ ځای نه لرم چې هلته لاړ شم. څوک چې ټول عمر غلام پاتې شوی وي آزاد ژوند نشي کولی. زه په یوه سترګړون غلام یم چې تل مې بادار درلودلی دی او له باداره پرته یو پسه ته ورته یم چې شپون نه لري. زه درته نصیحت کوم چې خپل زر بې ځایه مه لګوه، ځکه چې زه ستا یم او ته ما له ځان سره بیولی شي. بیا یې په یوې سترګې سترګک ووهه ویې ویل سخي باداره ما تل احتیاط کړی، هره ورځ مې له دې ځایه د بیړیو د تګ په هکله معلومات اخیستي دي او پوهیږم چې
په دې وخت کې یوه بیړۍ له دې ځایه د ازمیر پر لور ځي. موږ کولی شو چې په دې بیړۍ کې سپاره شو او ځان ازمیر ته ورسوو، خو یوازینۍ ستونزه دا ده چې له حرکته مخکې باید خدایانو ته ډالۍ ورکړو چې روغ خپل مقصد ته ورسیږو. خو له هغه وروسته چې زه پر امون خدای بې باوره شوم، تر اوسه مې بل خدای نه دی موندلی چې دا ډالۍ ورکړم. ما له ډیرو کسانو وپوښتل چې آیا امکان شته چې لارښوونه وکړي او داسې خدای راوښیي چې زه عبادت وکړی شم او هغه ته ډالۍ ورکړم. هغوی وویل چې د آتون په نامه د فرعون د خدای عبادت وکړه. پوښتنه مې وکړه دغه خدای په څه ژوند کوي؟ ځواب یې راکړ چې د آتون خدای د حقیقت پر بنسټ ژوند او خدای کوي. زه پوه شوم چې دغه خدای زما په درد نه خوري، ځکه هغه خدای چې وغواړي په حقیقت سره ژوند وکړي حتما یو ساده او بېخبر خدای دی. نو ای باداره، آیا اوس ماته ویلی شي چې د کوم خدای عبادت وکړم؟ ما خپل هغه غونډوسکی چې د فرعون په قبر مې د مور و پلار د ښخولو په وخت کې پیدا کړی و هغه ته ورکړه او ومې ویل د دغه خدای عبادت وکړه. کاپتا پوښتنه وکړه دا څه شی دی؟ ومې ویل فرعون په دې خدای عقیده درلوده او تصور یې کوو چې نیکمرغي راولي. ما هم له هغې شیبې څخه چې دا ترلاسه کړی دی احساس کوم چې د نیکمرغۍ پر لوري روان یم او سره او سپین مې پیدا کړل. که ته هم دغه غونډوسکی وساتې فکر کوم چې نیکمرغه به شي او زه به هم ستا له نیکمرغۍ استفاده وکړم. له دې کبله په داسې حال کې چې دغه غونډوسکی لري خپلې جامې هم بدلې کړه او د سوریې د خلکو په شان جامې واغونده چې په دې کښتۍ کې چې ته وایې حرکت ته چمتو ده ولاړ شو. زه فکر کوم ستا دغه خبره سمه ده چې زه باید ستا د اخیستلو لپاره پیسې ونه لګوم، ځکه چې له دې ځایه تر ازمیر پورې ډیره خرچه لرو او کله چې ازمیر ته ولاړو باید لږ فلزات ولرو چې خرڅ کړو او زه پرې طبابت پیل کړم. باید تا ته ووایم چې زه هم بیړه لرم چې ژر له تبس څخه ولاړ شو. زه چې کله د تبس په کوڅو کې ګرځم نو داسې راته ښکاري چې ټول مې ګوري ماته ښکنځلې کوي او زه له دې وروسته چې له دغه ښاره ولاړم هیڅکله به بیا تبس ته راستون نشم. کپتا وویل باداره، هیڅکله د راتلونکي په هکله پرېکنده فیصله مه کوه، ځکه ته نه پوهېږې چې په راتلونکي کې څه پیښیږي. نو له همدا اوسه تبس ته د نه راتګ په هکله فیصله مه کوه، ځکه ښایي داسې ورځ راشي چې ستنېدا ډېره ګټه ولري. پر دې سربیره کله چې څوک د نیل په اوبو خپله تنده ماته کړي هغه به تل د ځان پر لور راکاږي. زه نه پوهېږم چې تا دلته څه کړي دي چې له تبسه دومره کرکه کوي، خو له تبسه ستا د تګ فیصله سمه او معقوله ګڼم. سینوها، زه تا ته ډاډ درکوم چې دغه کار چې تا کړی که هر څه وي هیر به یې کړې. د دې لپاره چې ته ځوان یې. ځوان له څو کلونو وروسته پخوانۍ پیښې هیروي او بوډاګانو به هم د عمر په تېرېدو سره پخوانۍ خبرې هیرې کړې وي، خو له دې امله چې د دوی عمر لنډ وي د تېرو پیښو د هیرولو فرصت نه ور په برخه کیږي. انسان چې کوم عمل کوي هغې ډبرې ته ورته دی چې سمندر ته یې اچوي. دغه ډبره چې کله سمندر ته واچول شوه لوړ غږ کوي او اوبه داسې خوځوي چې انسان فکر کوي دغه هیجان او څپې به له منځه لاړې نشي. خو څو شېبې وروسته اوبه بیرته ارامېږي او انسان له ځان سره بیرته داسې فکر کوي چې ګنې په دغو اوبو کې کومه ډبره نه ده لوېدلې. ته به هم له څو کلونو وروسته دغه پیښه چې ته ورسره مخامخ شوی یې هیره کړې. له قدرت او شتمنۍ سره به تبس ته ستون شي او که تر هغه وخت هم زما نوم د فراري موریانو په لیست کې وي ته به وکړی شي چې زما ملاتړ وکړي او پرې نږدې چې ما څوک وکړی وي. ومې ویل زه چې هر وخت شتمني او قدرت ولرم چمتو یم چې ستا ملاتړ وکړم. په دې وخت کې د کاپتا د بادار مور هغه ته نارې کړې او هغه ولاړ، خو ما ته یې وویل د کوڅې په پای کې راته په تمه اوسه، زه ډېر ژر راځم. زه د کور له دروازې لرې شوم او د کوڅې په پای کې هغه ته په تمه ودرېدم. لنډه شېبه وروسته کاپتا چې ټوکرۍ یې په لاس او څادر یې پر سر اچولی و راغی. په بل لاس یې یو څو ټوټې مس ول. ما ته یې راوښودل او ویې ویل دې ښځې چې د ټول تمساهګانو مور د بازار ته واستولم چې سودا وکړم، خو زه به ورته هیڅ هم وانخلم، ځکه خپل د کار شیان مې راخیستي او په ټوکرۍ کې مې ایښي دي. چې له دې ځایه ولاړ شو د مسو دغه کړۍ زموږ پانګه نور هم زیاتوي چې د سفر خرچه ورسره زیاته شي. ما ولیدل چې کاپتا په ټوکرۍ کې خپلې جامې او ساختګي ویښتان هم اچولي ول او کله چې له کوره لرې شو د نیل څنډې ته ورسېدو هلته یې خپلې جامې بدلې کړې او ساختګي ویښتان یې پر سر کېښودل. ما هغه ته یو تراش شوې لکړه هم واخیسته، ځکه ما لیدلي ول چې د سترو کسانو نوکران لکړې لري. بیا یې د سوریې د بیړیو د لنګر ځای پر لور لاړو او ما ولیدل چې یوه بیړۍ د حرکت په حال کې ده.
د دې بیړۍ ماکو هم د سوریې و او کله چې پوه شو زه یو ډاکټر یم او ازمیر ته ځم په ډېرې خوشحالۍ یې زه او کاپتا ومنلو د دې لپاره چې د هغه په بیړۍ کې یو شمیر ماکوګان ناروغان و او هیله یې کوله چې زه به یې په لاره کې درملنه وکړم. داسې ښکارېده چې پیدا کړي غونډوس کې نیکمرغي را په برخه کوله ځکه چې کارونه مو اسانه شول او موږ په اسانه سفر کولی شو. کاپتا چې د غونډوس کې اغیز ولید د یو رښتیني خدای په توګه یې ورته عبادت پیل کړ.